الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الولا وهبته. طالبانو ډیر به پام کوئ. په دغه کې د ډیره وخت اختلاف دی چې یو شی عین نه وي، ذات نه وي، صرف حق وي، نو د دې حق خرڅېدل څنګه دي؟ طالبانو تر ټولو مخکې وار د ورسر په خلاص کې حقوق خپل په کور کې دوه قسمه دي. یو حقوق شرعیه دي، یعنی مثبت شرع دي، په اصل کې نه وي لیکن شریعت وده ته د حق ورکړی وي. یو ورپیا دی، ورپیا پرېږدي، خپله شرعیه راواخه، ډېر به غوږ ورته نیسئ طالبان. حق د شفع دی، حق د ولا دی، حق د وراثت دی، حق د نسب دی، هغه حق د قصاص دی، حق د تمتع بالزوجیه دی، حق د طلاق دی میړه ته، حق د اذانت دی، حفاظت د کوشنی دی، حق د ولایت دی هغه پر یتیم باندې، او حق د ښځې دی په قسم. دا حقوق شرعیه دي، ټوله چا ثابت کړي؟ شریعت شریعت و ښځې ته دا ثابت کړي دي چې تا ته حق په چا کې سته؟ په قسم کې سته. میړه ته خدای د حق ثابت کړي دي چې تا ته د طلاق اجازه سته. دا بیا خپل په کور کې پر دوه قسمه دي. طالبانو ګوند خدای په دغه الفاظ مستر خلاص ګوند خدای په پوسی یو هغه دي چې ثابت سالتن وي، یو هغه دي چې د پاره د دفع د ضرر. زما خبرو ته غوږ نسئ، یعنی د پاره د دفع د ضرر وي، د دفع د ضرر، د دفع د ضرر. مثال په خارج کې حق د شفع دی، حق د زوجیه په قسم کې دی. زما خبرو ته غوږ نسئ، زه اوس بیان درته کوم. زما خپل سرای دی پر تا خرڅوم، چې پر تا خرڅوم شفیع ته ساق دی، زه خپل صلاحیت ته رمزیه مالک یم، پر تا خرڅوم، ته ما ته روپۍ راکړه، نو بل بیا ساق په دې مابین کې لري، لیکن حق د شفع د دغه په خاطر دی چې د ته ضرر دی. امکان لري چې د شمسایه دی راشي چې هغه دی ودې شفع ته څوک وي ضرر دی، د دغه په خاطر د ته خدای حق ثابت کړي چې تیر واخ. دا هغه رقم زما خبرو ته غوږ نسئ کوم چې خدای په دې الفاظو مستر خلاص شي. یروي استمه دا هغه رقم حق بیا د الفاظ د کوي قسم دی، هغه د ښځې حق دا لري چې هغه قسم میړه ته وایي ته قسم را سره وکړه. دا د دفع د ضرر د وجې چې دا به معلقه پرېږدي، نه به میړه لري نه به بې میړه وي. د هغه رقم حق د اذانت دی چې دا یو سړی لري، د دا کوشنیاک د اذانت ماته دی، د پاره د دفع د ضرر دی، د دغه د پاره که زما کوشنی بل څوک بوځي یا زما حق به زما حق په طلب شي، یا حق د ولایت د یتیم دی، د دفع د ضرر د پاره دی، شریعت ثابت کړی. زما خبرو ته غوږ نسئ. یا خیار د مخیریت، یو سړي معینې ته اختیار ورکړي چې ته مختار یې، که دا زوج مختاره کړي، اختیار یې د لاسه ووتی، که دا څوک مختاره کړي، هغه میړه مختاره کړي، نو بس بالکل بیا دغه که دا ځان مختاره کړي پیدا کېږي. دغه خیار د مخیریم د پاره د دفع د ضرر د ښځې څه دی؟ دا حقوق دي. دا حقوق کم دي؟ شرعي دي. په شریع کې څوک دي د پاره د دفع د ضرر؟ د دغه حقوقو څخه نه یوس په بیه روا دی، نه یوس په تنازل په صلح روا دی. ولې په هر هغه ځای کې که تا خرڅ ته نیت وتړې، که یا تنازل پر پوکه او بس په دې پوسته چې ضرورت نو شریعت په تا هغه وخت ثابت کړي چې دا په د چاو کې د ضرر څه معنی؟ شفیع زما سره راګرځي، زه پر ده خرڅوم، اوس یې بل چا ته ورکړي، د حق د شفیع په پیسو، نو خو معلومه ده چې ده ته ضرر نه دی، نو خو د حق نه دی، نو چې حق لا نه لري خو د پاره د دفع د ضرر شوی. دغه رقم یو ښځه راولاد که سوله چې هغه څوک و، هغه خیار د مخیري و، دا خپل خیار یې بل ته خرڅاوه، نو موږ ورته وایي چې بل ته یې خرڅوي، نو خو بالکل دا د خیار د زوج چې تا زوج مختاره کړي. که تا ضرورت درلودی نو خو د ځان بل پر بل دی ولې خرڅاو؟ ضرورت خو دا وي چې میړه دې څوک نه وایي ځان دې خلاص کړی وي. د هغه رقم د حق د قسم بل چاته په پیسو ورکول، یا تنازل پر پو ځان دې نکښته کول پر پو، دا یو رقم نه دی جایز کني. خو نو ستا ضرورت نه څه که ضرورت وایي نو تا بیا خرڅاوه وایي. ورې طالبان دا د وخت لپاره زده کړي. دا حقوق هغه دي چې د پاره د دفع د ضرر دی، د دې نه خرڅ روا دی، نه پر طریقه د 100 روپۍ جن روا دی.
دوم هغه حق دی چې اصالتن دی دا ځای کسته چې په یاد شو اصالتن ثابت دی لکه حق د قصاص دا یو سړي ته د پاره د دې د ضرر نه دی استاد ما کړی به وجری دی ما ته حق د قصاص ته چې زه دې مرکم بل حق ته تمتع د زوج دی چې په زوجیه نه پاس حق د میراث دی چې میراث خور لري ما خبر ته غوړ نسی ها وزدغه حق د میراث طالبان ګور د الفاظ د کوي او یاره ولاکه سو دغه حق د قصاص دی دا د څه حق دی چې ماته اصالتن ثابت دی د ضرر د پاره نه نو بالکل دا خرڅول خو یا نسته چې دا سړی خرڅ کې لیکن خودي دغه قاتل سره پر طریقه باندې د صلح چې زه خپل تر حق تیریږم تا نه قصاص هم روپۍ جنې جایز دی واخلي دا بیا دوم قسم کم دی شرعي څوک اصالتن هغه پر طریقه د صلح پر طریقه د تنزل روپۍ جنې اخیستل کېږي لیکن پر چا نه جنې اخیستل کېږي پر تجسیم ورسره وکړي په بیه نشته بیه خو نو بیا پر بل چا کېږي پر بل چا هغه حق نشته د هغه رقم یو سړی راولاړ کړي چې په معاینې تمتع حق لري معاینه ورته وایي چې بس ما خبر ته پرېږده ما پرېږده زه روپۍ در کوم لک روپۍ د معاینې څخه غواړي د خپل د حق تنزل وکړي پر خرڅوي نه پر بل چا نه خرڅوي حق د چا وکړي د تنزل بره خپله ورسره وکړي بس دغه حق د حق ما څوک زه در حق تېرم 2 روپۍ دغه رقم حق د میراث دی ما خبر ته غوړ نسی هغه دا دی بیه خو پر چا نه د جایز خو د خپل مالک نه دی مونږ لیکن دغه کولی شي طالب او ته ګوري دغه الفاظ د کوي هغه دغه حقوق چې بیا رااله د دې ټولو تنزل په پیسو ناروا دی لیکن بیه ناروا ده بیه ناروا ده تنزل په پیسو څوک دی روا دی هغه دا دی چې زه خپل تر حق تېر شم ماته روپۍ راکړه ډېر غوږ ورته ونیسئ دا ډېر اسانه خبر دی انشاءالله په دې ګردو به خبرو پوه شئ دا خو دا تنزل طالبانو ورته ګوري هغه راواسو ګنې خدای په دې خبره باندې به مستر خلاص شي یروي استیامه خو دغه یوه خبرې ته غوږ نیسئ نه نزل نه بیه په هغه وخت کې روا ده ما خبر ته غوږ نیسئ د دواړو د حق د میراث په ژوند کې د مورث که هغه څوک چې زما پلار دی ژوندی دی زه حق د میراث لرم په دغه وخت کې نه بیه نه تنزل روا دی بل چا چې زما خبر ته غوږ نیسئ هغه بل سره درته وایم بیا درته وایم ځکه دا کې ثابت په حال نه دی چې ثابت په مستقبل کې دی وروسته تر مرګ دی لیکن غوږ ته نیسئ که عین مرګ راغی بیا تنزل په طریقه د تخارج روا دی موږ په سراجي کې سبق وایي را روان موږ په سراجي کې سبق وایي یو وارث پر طریقه د تنزل داسې کولی شي چې خپل تر حق تیر شي چې خپل تر حق څوک چې هغه تیر شي په اعتبار د تخارج بیا جنې وتلی شي او مخکې یې تر دغه نه خرڅولی شي نه شي کولی شي بل طالبانو دغه بل بیا دغه الفاظ د کوي دغه خو ګرده درته راله دا څو حقونه سوه زده یې کوي حقوق څوک سوه شرعي سوه حقوق شرعي خپل په کور کې څو قسمه سوه 2 یو زر د پاره د دې د ضرر وه د هغو په پیسو نه بیه روا وه نه پر طریقه د 100 روپۍ جن جایز وه بل هغه و چې اصالتن وه د هغه په پیسو څوک روا وه طالبان داسې زده کوي بیه نه وه روا لیکن نزول جن روا وه هغه هم په ژوند کې د مورث د حیات د مورث بیا بالکل څوک هم نه و روا هغه تنزل هم نه و روا خلاص دا 2 خلاص اوس حقوق کې اروپیا دي اروپیا دا معنا چې دا حق په عرف ثابت شوی په چا ثابت شوی په عرف لکه حق د مرور په لار کې زه په دې لار کې حق د مرور لرم که څه هم دا لار ستا په ملک ستا په ملک د عرفن زه اوس د حق لرم عرف دا ثابت کړي دغه رقم حق ته تسهیل ستا په مځکه کې زما لښتۍ راغلی ځکه ستا د لښتۍ ستا دی کلونې ستا دی نسې ستا دی موږ لیکن خو زه اوبه پکې تېروم دا طالبانو ته چې پام ورته وکړي دغه حقوق بیا خپل په کور کې دغه انواع دي 3 نوي دي زه 2 نوي درته وایم 3 نه درته وایم ما مطلب دا دی چې نن په هغه اشتي ډېرو مهمو خبرو خلک پوکو پر بل به بیا مستقل باس وکړو بل یو هغه حقوق دي چې متعلقه بالاعیان دي هغه بیا که تر موقت وخته خرڅ کړي طالبان ورته ګوري یو دا دی تر ابد یې خرڅ کړي په دغه ځای کې خبر دي ډېر پام کوي لکه سکنا د دار ما خبرو ته غوږ نیسئ طالبانو سکنا د چا سکنا د دار اوس دغه سکنا د دار زما سرای دی زه تا ته در کوم دغه سکنا سکونت کول دا متعین دی تر چا پورې تر عین پورې په ذات کې دا سکنا ده دا سکنا خو منفعت دی دا زه تا ته مؤبد نه موقت در کولی شم په اجاره ده د 5 میاشتې لپاره پر تا خرڅوم د 10 میاشتې لپاره پر تا خرڅوم دا اجاره
دا اجاره ده، دا بالکل په اتفاق جایز. بیا بیا موابده چې نفس منفعت تر تا تر قیامت خرڅ کم، تر تا تر هر وخت خرڅ کم، خو رقبه ازمای. دا طالبانو زموږ په نیز نه دی جایز. طالبانو که په دغه الفاظ باندې مستر خلاص وي زموږ په نیز نه دی جایز، او لیکن ائمه ثلاثه جایز بولي. لیکن مشایخو هغه فتوا ورکړې ده په جواز چې متعلقه په عین په بعضې شیان وي هغه جواز ورکړی دی. ګوره حق د مرور هم دوی وایي نشي خرڅولی. حق د مرور ته وایي هغه خرڅېدلی شي، بعض لکه حق د مرور. حق د مرور طالبانو که څه هم زموږ په د احناف په مذهب جایز نه بلي، لیکن موږ وایي دا حق متعین دی په عیانو پورې، بالکل څوک کولی شي هغه خرڅولی شي. دا الفاظ چې زده کړي خرڅولی شي پر نیز د مشایخو هغه ابدي هم موقت هم پر بل چا ده. که په دې الفاظو مستر خلاص شو. بل حق د تعلیه دی. تعلیه دا دی لوړ زه حق لرم چې زما پر بام به څوک خونه نه جوړي. ما خبر ته ګورئ دغه حق د تعلیه بیه روا ده که نه ده روا چې لوړه تا ته درکړم ته ورسه زما پر بام خونه جوړه کړه. خو په هوا کې ده. حق د تعلیه نور علما وایي طالبانو که په دغه الفاظ باندې سر خلاص کړي وایي دا نه دی روا، زموږ د امام صاحب په مذهب کې نه دی روا، لیکن په عرف کې اوس دا حق متعامل به وګرځېدی چې وګرځېدی دلته هم راولاړ کړو څه ګنجایش شته چې پر دې باندې سړی فتوا ورکړي. نو اوس پر دغه هم فتوا ورکړو چې حق د تعلیه سړی خرڅوي دا هم جایز دی، او هغه حق د چا د مرور هغه موږ راولاړ کړو هغه هم فتوا پر چا ورکړل پر مذهب د غیر چې بالکل جایز دی. دا بل ته ګورئ. نو اوس موږ د مطلب خلاصه درته. بل حق د شرب دی. حق د شرب د علماو پکې اختلاف دی، خو زموږ په مذهب کې علما واجبه خبره کړې ده. و یو شی په عرف باندې ثابتېږي. په عرف یو شي ته یو شی د یواله سره بل هلته راوړي. په عرف یو شی د چا د یواله و بل هلته سره راوړي. دلته د یواله سره بل هلته څوک څه دا شی راواوښتي چې راواوښتي اوس یې بالکل هغه د شرب د حصې د اوبو بیان څوک د جایز. دې طالبانو دې ته حکم د چا ورکوو هغه د عیانو ورکوو. دغه الفاظ کسته چې دا سواله اوس په نوګون کې خدای په دې خبرو باندې پوسی خدای ته فیصل په خلاص کې دا اول حق دی. دا اول حق دی. دا یو رقم دی حقوق عرفیه چې تعلق تر چا پر لري تر ماینه برابر مطلقه اجازه په چا ورکل چې جایز چې هغه څوک دی چې جایز تعلق تر عین پر لري او بده هغه دی حق دی شرب دی په عین په ذات پر لري، حق د مرور دی دی په ذات پر لري، یو حق د تعلیب په هوا پر درلود هغه مش پر مذهب وسی اجازه ورکړو چې هغه جایز دم جایز. دوم حق چې دی طالبانو هغه حق د اسبقیت دی. دا طالبانو ورته ګوري که په دغه الفاظو مستر خلاص حق د اسبقیت دا دی. زه یو ځای ته اول ورغلم یا می ما خبر ته غوړ نصیحت همزه کاوله دغه مواد همزه کاوله ادا کړل. حق د اسبقیت تر درو کال پر حجر او ملک نه راوړي هغه حق ماته دی. دغه رقم که زه پر یو ځای کې سمځاک د اسبقیت لرم زه اوس دا څنګه کوم؟ یما او ته ګوري احناف او مالکیه دواړه وای بیه ناجایزه ده چې ما خبر ته غوړ نسی او پاتې سول نزول یې راوړي. څوک یې راوړي نزول؟ زه ورسره ولاړېږم پر طریقه باندې د نزول کوم په د الفاظ باندې سر خلاص مونږ خدای په دې خبره باندې پوسې دغه دی. او شافعیه او مالکیه سبب دغه چې خو زموږ په مذهب کې اوس فتوا پر دغه ده چې د دې سم په چا کې روپۍ روا دي په نزول په چیش کې روا دي په نزول کې هغه دا دی پر سوله یعنی چې زه خپل تراک تر اولویت تېرم خو لیکن دغه حق څوک وکړه دا حق هغه بستایه اوس سابقیت ستا دی خو 2 روپۍ ماته راکړه اوس سابقیت ستا دی ماته 2 روپۍ راکړه. دریم حق طالبانو په خل والحوانیت کې راځي چې موږ ته سرکلپي ورته وایي په هغه کې ډېر صورتونه دي هغه بیخي ډېر صورتونه دي ځکه هغه نه وایو هغه په بل ځای کې بیا پره د خیره که ژوند په بل ځای کې وایي جلا بیا دغه مسلمانان تم جلا ټیپ کو جلا ورته وایي. اوس په دغه یو ځای مسلمانانو دغه خبرې خو چې درته راغلې دا ټوله هغه دغه کتابونه درته وایي مواهب الجلیل 4 جلد 216 او تاج ولی کلیل 4 جلد 215 دا شرع منتهى الارادات په 2 جلد 140 دوری مختار رضی مختار دغه زمار دوری مختار رضی مختار په 14 توک 540 دا شدی دغه په کلبوی حواله ورکړه د مجموع ماغه حواله ورکو فقره 2500 فقره او په تر کجر 2 جلد 15 او مبسوط د سرقسي 23 جلد یو سوري وایا. دغه طالبانو اوله مرحله زموږ دغه سواله د مسلمانان د ټول غوړ ونسي اوس موږ ایکسپورټ امپورټ دا ټول شان هغه په دا ورسته کې درته وایي چې ډېر ضرورت ورته لري. دا مماسې د قاعدو دپاره وویل اوس اساسي مسلو ته راځو چې اساسي مسلو ته راځو نو هغه په دومه
په دومه کې وایو دا هغه د مسلمانان په دغه باندې ډېر سرخلاصي چې دا خلک اوس یو سړی وکړي ماسې دا اشاره ورته کوم یو سړی دی په پاکستان کې دغه یوازې د ټوډیانو د راوړلو هغه حق لري اوس دغه حق پر بل خرڅولی شي که نه شي دا شاکونه دا ډېرې خبرې دي ډېر په اوږده عبارت دي او ډېر بحثونه دي بس دا بله مرحله ډېره ضروري دا ماسې قاعدې وې دا مقصود نه و دا د عوامو دپاره دی لا نه په پوهېږي لا نه وروسته بیا د عوامو دپاره شخصي مسلې دي د ټول دنیا دپاره والله سبحانه اعلم دا بله مرحله